अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو په اټک کې ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. خپل پلار ظالم د ګرانۍ د وجې خپله لور عایشه بیبي ډیر په بې دردۍ سره قتل کړه. دوستانو دا ویل کېږي چې پلار یې د ګرانۍ نه تنګ شوی و او خپله زمن لوڼه یې نشو ساتل. دوستانو د عایشې نه علاوه د هغه سړي دوه نور زمن او یوه لور دی. نو دوستانو هغه ستر او دا وړه وه. دوستانو پلار یې یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی کړی دی چې خپله د ګل په شانتې لور عایشه بیبي قتل کړه. دوستانو ولې قتل کړه او څنګه یې قتل کړه مکمل معلومات تر سره دوستانو په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډیر غټ ظلم او زیاتی شوی دی. دوستانو د اټک سره تعلق لرونکي یو ظالم پلار راپاڅېدل او خپله لور یې د ګرانۍ د وجې قتل کړه. دوستانو چې کله پلار پولیس ګرفتار کړو نو هغه دا خبره کوله چې دومره مهنګایي دی زه خپل خوراک بچو ته نشم پوره کولی ځکه چې زه یو دیړیدار مزدور یم او په دیړۍ کې زما خپل کور هم نشته نو زه د کور کریا پوره کم او که نور ضرورت پوره کم نو د دې په وجه باندې ما خپله لور قتل کړه. دوستانو پلار یې ډېر وژړل او دا خبره کوله چې ما نه ډېر غټ ظلم او زیاتی شوی دی او زه ډېر زیات شپېمانه یم په خپل کړېدو باندې چې ما د ګل په شانتې عایشه بیبي قتل کړه. دوستانو یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی یې کړی. دوستانو تاسو خپله رایې موږ ته په کمنټ کې راکړئ چې آیا د ده دپاره اوس څه سزا پکار دی. دوستانو که تاسو زموږ د چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه، د الله په امان.